کوم څه چې موږ مخکې د توانونو او منفي عددونو په درسونو کې زده کړي دي، دلته یو ځل بیا غواړو یادونه یې وکړو. یعنې دلته غواړو د هغو توانونو په اړه خبرې وکړو چې قاعدې منفي عددونه وي. راځئ دلته به یې مثالونه کې وګورو. منفي درې په توان د یو لرو مساوي کېږي. منفي درې په توان د یو دا معنا یعنې موږ یو وار منفي درې لرو چې یو وار منفي درې بېرته خپله منفي درې کېږي. او دلته منفي درې په توان د دوه لرو چې مساوي کېږي. منفي درې په توان د دوه دا معنا یعنې موږ دوه واره منفي درې د ضرب په حالت کې لرو چې دلته به یې ولیکو منفي درې دوه واره د ضرب په حالت کې لرو مساوي کېږي. منفي ضرب منفي مثبت درې ضرب درې نه، یعنې منفي درې په توان د دوه مثبت نه کېږي. او دلته منفي درې په توان د درې لرو چې مساوي کېږي. منفي درې په توان د درې دا معنا یعنې موږ درې واره منفي درې د ضرب په حالت کې لرو چې دلته به یې ولیکو منفي درې او منفي درې مساوي کېږي. منفي درې واره د ضرب په حالت کې لرو سره ضرب به یې کړو. منفي ضرب منفي مثبت ضرب منفي درې ضرب درې نه ضرب درې 28، یعنې منفي درې په توان د درې منفي 28 کېږي. ګورئ دلته به ستاسو پام سوی وي چې د هغو توانونو چې قاعدې منفي دي د داسې توانونو لپاره موږ کیدای شي یو اسانه لاره جوړ کړو. کیدای شي دلته ولیکو چې که چیرې زموږ قاعده یو منفي عدد وي، قاعده مو یو منفي عدد وي او توان مو یو تاق عدد وي، نو زموږ ځواب به یا حاصل به مو یو منفي عدد وي، لکه څنګه چې مو په دې مثالونو کې ولیدل. او دلته کیدای شي ولیکو چې که چیرې زموږ قاعده یو منفي عدد وي، که مو قاعده یو منفي عدد وي او توان مو یو جفت عدد وي، نو زموږ ځواب به یا حاصل به مو یو مثبت عدد وي، لکه څنګه چې مو دې مثال کې ولیدل. دلته مو ځکه ځواب یو مثبت عدد وي ځکه که چیرې موږ د دې قاعدې تاق شمیر له یو بل سره ضرب کړو چې منفي به په لاس راوړو، په پای کې به بیا هم موږ یو بل عدد ولرو چې هغه هم علامه یې منفي وي، نو منفي ضرب منفي به بیا هم مثبت شي. نو دلته ځکه که چیرې موږ قاعده منفي وي او توان مو یو جفت عدد وي، ځواب مو یو مثبت عدد وي. ګورئ دلته بل څه نوي نه وه، دلته دا اسانه لارې موږ د منفي ضرب منفي مساوي مثبت او مثبت ضرب منفي مساوي منفي په مرسته جوړې کړي دي. کیدای شي تاسو د داسې ځینې حالاتو سره مخ شئ چې ستاسو څخه د ځواب یا حاصل د علامې په اړه پوښتنه شوې وي او تاسو دلته غټ توانونه ولرئ، توانونه مو لوی عددونه وي، نو بیا تاسو په اسانۍ سره کولی شئ د دې اسانه لارو څخه کار واخلئ او د ځواب یا حاصل علامه په لاس راوړئ. دلته زه غواړم ستاسو پام یو بل شي ته هم راواړوم. ګورئ که دلته موږ داسې ولیکو چې منفي دوه په توان د درې او دلته دا منفي علامه د قوس دننه ولرو، منفي دوه کول په توان د درې ولرو. تاسو ویډیو ودروئ او په دې اړه فکر وکړئ چې آیا دا دوه عددونه له یو بل سره یو شان دي. راځئ په ګډه وګورو. دا منفي دوه په توان د درې، لومړی دلته موږ دا توان خلاصوو چې دوه په توان د درې اته کېږي او بیا دا منفي علامه مخته لیکو چې منفي اته کېږي. او دلته دا منفي علامه موږ د قوس دننه لرو چې منفي دوه کول په توان د درې وایو، منفي دوه کول په توان د درې هم منفي اته کېږي. ګورئ دلته مو ځوابونه یو شان دي ځکه دلته زموږ توانونه تاق عددونه وه، خو که چیرې زموږ توانونه جفت عددونه وي، ګورئ که دلته ولیکو چې منفي څلور په توان د دوه او دلته ولیکو چې منفي څلور کول په توان د دوه، آیا د دواړو عددونه به له یو بل سره یو شان وي؟ دا منفي علامه دلته موږ د قوس دننه لرو او دلته یې همداسې د څلور مخته لرو. نو راځئ ویې ګورو. دا څلور مربع دا معنا یعنې څلور مربع 14 کېږي چې دا منفي علامه یې مخته لیکو او دلته دا منفي علامه د قوس دننه لرو چې منفي څلور کول په توان د دوه کېږي،
منفي 4 کول په توان د 2 دا معنی یعنی منفي 4 ضرب منفي 4 چې منفي 4 ضرب منفي 4 مثبت 14 کیږي. ګورئ دلته مو ځوابونه توپیر لري. نو که چیرې موږ غواړو زموږ قاعده یو منفي عدد اوسي نو دا منفي علامه باید خپل د قاعدې سره د قوس دننه ولیکو.